آیا تاسو چې د فیسبوک کم پیجز فالو کړي او بیا مو انفالو کړي دي د هغې په فیسبوک کې یو جدا لیست جوړ شوی دی او تاسو په فیسبوک کې وس هم پراته دي وطنوالو دا تاسو بالکل په اسانه باندې چې کولای شئ یو ډیر ښه ټریک دی نو ځان سره زده کړئ دا ویډیو د ځان سره سیو کړئ چرته په فیوچر کې به په کار باندې راشي راځئ وطنوالو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کوو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ ویډیو د نور وطنوالو سره شیر کړئ دې نه علاوه وطنوالو که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی هغه چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کوو دې دپاره به تاسو خپل فیسبوک کولاو کوي فیسبوک چې تاسو کولاو کوي بیا به په دې 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ په دې چې کلیک کوي لاندې به راشئ بیا به په دې سیټینګ اینڈ پرایویسي باندې کلیک کوي سیټینګ پرایویسي نه پس په سیټینګ باندې کلیک کوي په سیټینګ چې کلیک کوي لږ لاندې به سکرول کوي کنټنټ پر فیرنس باندې به دوباره کلیک کوي په دې چې کلیک کوي لاندې تاسو کته شي چې ریکنیکټډ لیکل دی ریکنیکټډ په دې به کلیک کوي په دې چې کلیک کوي دا ګورئ دا ټول پیجز دي کم چې تاسو فالو کړیو او بیا مو انفالو کړی دي په دې پروفایل کې دا پیج شو کیږي دا تاسو کته شي نو دې ځینه که تاسو فالو بیک کول غواړئ نو تاسو فالو بیک په هم کولای شئ کدا دلته کې ویم نو تاسو ته مطلب څه مسله نشته یا تاسو ته تاسو سوچ کوئ چې یاره زما چې کوم دی سټوریج پول کیږي یا څه نه بس دام په دې ځای باندې پراته که تاسو دوباره فالو کول غواړئ ښه که نه فالو کول غواړئ بس ضرورت ورته نشته ډیره مننه امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شي ویډیو سره لایک شیر کړئ د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان